موږ باندې د قران کریم اثر ولې نشته قران لوستل کېږي د جهنم آیاتونه پکې تیر شي د محشر آیاتونه پکې تیر شي هغه آیاتونه پکې تیر شي الله رب العالمین وي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله اي خلقوا د هغه ورځ نه ویریږي چې په هغه کې به تاسو الله رب العالمین ته ورځي حساب ته ودرېږي هغه ورځ 50,000 کاله رب العالمین ته بسر نور باندې ولاړی نور به د یو میل په اندازه باندې رانږدې شوی دا خبري په قران کې دی ګوره دا زما خبري نه دي دا نور به رانږدې شوی ګرمي به الله رب العالمین ډېر زیات غوسوي جهنم با حدیث کې راځي ملائکه به د جهنم کې او یا زنجیرونه اچولي وي او یا زنجیرونه لها 70,000 زمام او یا زر زنجیرونه وي مع كل زمام 70,000 ملک دا هر زنجیر سبا او یا زر ملائکی او دا جهنم براکاږي دا جهنم به یو قسم له आवाज کوي ډیر بغوسی هغه خلکو ته چې په دنیا کې هغه د غفلت جون تیر کړی دی تمام محترم دي خبرې ته سوچ کوي دا د جهنم خبري د محشر خبري د قیامت خبري د قبر د عذاب خبري دا ټول خبري په قران کې شته دي خو موږ تاسو ته نه خبرې یو موږ ته لا اوسه پورې پته نه لګېدلې او موږ د دینه اثر نه دی اغسته اثر به څنګه آلو د قران په معنا بزن پوي کو او په خپل زړونو کې با د رب العالمین یره پیدا کو د رب العالمین یره څنګه د رب العالمین یره دی ته وای کله چې ته ګناه لورځي ګناه کې ګناه او په دغه ټیم کې دا سوچ راغی چې زه دا ګناه کوم او رب العالمین ما ویني الله زمانه په دین ناراضه کیږي الله ما نه خپکیږي او په دغه ټیم کې تا ګناه پرې خودا د رب العالمین د رضا د پاره د پرې خودا د چا د مخ د وجه نه دی پرې نه خودا نو پوهې چې پتا کې د رب العالمین یې راشته دی چې کله ته په ځان لږه کې ناسوي موبایل در سره دی او د سي موبایل د چې پتی کې تاسو سره فیسبوک هم شته یوټیوب هم شته هر قسمه آلات تاسو سره میسر دي وای فای د تلګېدلې د ځوان ته ته مزوان ځوانان څه به خبرې سره مخاطب کومه چې تاسو وای فای لګېدلې دا نت هم در سره فری دی او ځان لږه کې ناسي تاسو سره نه مورشته نه پلارشته نه بل سوچته او په دغه ځای کې ته په موبایل باندې فحاشي فلمونه ونه ګوري بربند فلمونه په ونه ګوري هغه کارونه چې الله رب العالمین په خفقيږي پردې زنانه په ونه ګوري او ته په دغه ځای کې دا خبره وکړي چې رب العالمین هغه ما ویني الله رب العالمین زما د حالات ویني که زه ګناه وکم الله به ما نه خفشي نو پوهې چې ستا په زړه کې د رب العالمین یره ده او کله چې په زړه کې ستا د رب العالمین یره رااله نو بیا به تر قران کریم اثر چې کوم دی اخلي قران کریم به ستا په زړه باندې اثر کوي مؤمنانو مسلمانانو زما د ټولو خبرو خلاصه به دا شي چې دې خبرې ته ګوره باید چې موږ لغور پکار دی چې دې خبرې ته ډیر سوچو چې موږ قران کریم لولو خو قران کریم اثر نه کوي الله وی قران